د خوست په پښتونستان پارک کرکټ لوبغالي کې د 2016 کال خوست انټر کلب کرکټ 500 ورځه سیالۍ په رسمي ډول پیل شوې چې پکې د خوست 4 کرکټ کلبونو برخه اخیستې ده. د یادو سیالیو موخه د ځوانو لوبغاړو د استعدادونو وده، د کرکټ لوبې پراختیا، د لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ سالمه روحیه پیاوړتیا او د ورزشي فعالیتونو پراخول ښودل کیږي. مسؤلین وایي دا ډول سیالۍ د ځوانانو د بوختیا، د ټولنیز یووالي او د کرکټ د پرمختګ لپاره مهم رول لري. د تیرو کلونو په څیر بیا هم سږ کال د 2016 کال خوست انټر کلب سیالۍ د 4 کلبونو ترمنځ په خوست ولایت کې په 2 لوبغالو باندې پیل شو چې تقریبا 4 میاشتې وخت په ونیسي. دغه لوبو کې مخکې چې ما یادونه وکړله 4 لوبډلې دي او په 14 ګروپونو کې ځای په ځای شوي دي. هر ګروپ کې موږ 6 لوبډلې لرو چې هر لوبډله بیا 15 لوبې کوي او موخه هدف له دغو سیالیو دا دی چې دلته چې هغه لوبغاړي کوم چې پرفارمنس کوي ځلیږي هغه به د افغانستان د کورني کرکټ 2مه درجه ولایتي او ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. ورته مهال لوبغاړو د دغو سیالیو له پیلېدو خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو او ورزشي مسؤلینو یې غوښتي چې د ورته سیالیو د دوام ترڅنګ د لوبغاړو ملاتړ او ورزشي اسانتیاوو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. بیخي ښه چانس دی موږ لپاره، بیخي ښه خبر دی ځکه چې په کال کې یو دا بځای راځي، دا 15 بځای د موږ باید دغه نه چانس واخلو ځکه د موږ ته په کال کې یو داسې فرصت دی ځکه چې دا کې چانس برابر شي موږ ته د ولایتي سیالیو لپاره به ښه خبره وي. موږ ته مخ ته تګ لپاره به ډېره ښه زمینه وي. له کرکټ بورډ څخه ډېره هیله لرو ځکه چې په کال کې باید خالدا ایونټونه دي 2-3 موږ ته باید زیات شي چې د کورنۍ کرکټ زیات شي. همدې سره موږ ته ډېر ښه چانس به برابرېږي چې مخ ته لاړ شو. موږ د کرکټ بورډ څخه ډېره هیله او امید لرو چې دا رقم نور ټورنمنټونه موږ ته په لاره واچوي. لکه څه ډول لوبغاړو ته معلومه ده چې دغه لوبې د پرمختګ یو ابتدایي او بنسټیز لوبې دي. لوبغاړو ته پکار دی چې په دغه لوبو کې ښه پرفارمنس، ښه کارکردګي وکړي ځکه دوی به د همدغې ځای څخه پرمختګ کوي، د همدغې کلب لیول څخه به مخکې ځي. نو د کرکټ بورډ نه غوښتنه هم دغه ده چې دغسې لوبې لا هم ډېرې کړي. د یادونې وړ ده چې خوست ولایت په وروستیو کلونو کې د کرکټ په برخه کې د ګڼو بااستعداده لوبغاړو د روزنې او راڅرګندېدو شاهد پاتې شوی او دا ډول سیالۍ کولی شي د راتلونکو ملي لوبغاړو د موندنې او پرمختګ لپاره اغېزمن ګام ثابت کړي.